الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قدرمنو حاضرینو غواړم چې پر دغه موضوع څه خبره وکم چې په دعا کې به لاسونه پورته کیږي. رفع الیدین فی الدعاء دا د دعا د آدابو څخه یو ادب دا دی چې لاسونه به په دعا کې پورته کوو. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه هغه څه فرمایي: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك. سنن أبي داود أول جلد 209 صفحة. وی ادب د سؤال ادب د دعا دادی چې ته لاسونه پورته که په وخت کې د دعا د وضو د برابرۍ سره. نو قدرمنو حاضرینو دا د دعا د آدابو څخه یو ادب دی چې د لاسونه به پورته کوو. قدرمنو حاضرینو نو په دې موضوع کې روایات ډیر دي. هغه احادیث چې په هغه کې رفع الایدی فی الدعا دی چې په دعا کې به لاسونه پورته کیږي، هغه احادیث 100 احادیث دي تقریبا، او دا 100 احادیث چې د رفع الایدی فی الدعا په باب راغلي دي دا د معنا د لارې هم تواتر لري، ولو که د لفظ د لارې تواتر نشته. تاسې تدریب الراوی نو 2 جلد 395 صفحه مطالعه کی. اعلاء السنن 2 جلد 109 صفحه تاسې مطالعه کی. نو هلته به دا خبره راشي چې د لاسو د پورته کولو په باب چې په دعا کې به پورته کیږي، په دې باب کې 100 احادیث راغلي دي. قدرمنو حاضرینو تاسې د محدثینو ته ورسئ، هغو په خپلو کتابو کې په دغه موضوع کې بابونه راوړي دي. تاسې صحیح البخاري ته ورسئ 2 جلد 918 صفحه، باب رفع الایدی فی الدعاء، مستقل باب دی چې په دعا کې به لاسونه پورته کوو. بیا وروسته هغه 3 روایات راوړي دي چې یو د ابو موسی اشعری دی رضی الله عنه، او بل د حضرت عبدالله بن عمر دی رضی الله عنه، او بل د حضرت انس دی رضی الله عنه، چې د دې ټولو څخه دغه روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام دعا کوله، لاسونه به پورته کړي وه، دعا به کول، په دعا کې رفع الیدین و. نو هذه صحیح البخاري کې مستقل باب دی، باب رفع الایدی فی الدعاء. او تاسې جامع الترمذي ته ورسئ نو 2 جلد 174 صفحه، باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء. نو قدرمنو حاضرینو نو محدثینو دا دی بابونه راوړي دي په دغه موضوع کې، احادیث ډیر دي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هغه به هم په دعا کې لاسونه پورته کول. کله چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم بقیع الغرقد ته ورغی، هغه لوی اجرې ته زیارت یې کوي، نو هلته هم لاسونه پورته کړي دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام. نو رفع الیدین په دعا کې ثابت دی. صحیح مسلم اول جلد 314 صفحه تاسې وګورئ. نو مطلوب دا دی چې په دعا کې به لاسونه پورته کوو. دا د دعا د آدابو څخه دی. دا د سلفیانو
او د وهابیانو مسلک به نه اختیارو، هغه چې دعاوې کوي د لاسونه نه پورته کوي. نو د لاسونه نه پورته کول په دعا کې دا د دې سلفیانو وهابیانو شعار دی. او عجیبه ده چې دوی د احادیثو دعوه هم لري، وایي موږ په احادیثو عمل کوو او بخاري شریف منو، د حدیثو کتابونه منو. نو بخاري شریف کې خدا دی بسته باب دی، باب رفع الایدی فی الدعا، چې په دعا کې دې لاسونه پورته سي. نو نه پوهېږم چې دوی څنګه اهل الحدیث دي او دا دعوه لري چې موږ اهل الحدیث یو، او په حدیثو کې چې راغلي دي چې تاسو په دعا کې لاسونه پورته کړئ، دغه د لاسو پورته کول دی بدعت و حرام بولي، معاذ الله. الله عز وجل دې مو د دوی د عقایدو څخه وساتي، د دې وهابیانو او سلفیانو. نو دغه د دوی عقیده ده چې دا په دعا کې د لاسو پورته کول دی حرام و بدعت بولي. او موږ خبره درته وکړه چې په دغه موضوع کې تقریبا 100 احادیث راغلي دي چې په دعا کې د لاسونه پورته کیږي. هغه احادیث هم د معنا د لارې متواتره دي، ولو که د لفظ د لارې تواتر نه لري. نو په دعا کې لاسونه پورته کوي، دا د دعا د آدابو څخه یو ادب دی. وصلى الله تعالى على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.